وای د ښځې نه دوه قسمه خلک ډېر ډارېږي. یو هوښیار چې سړی ډېر هوښیار وي دی د ښځې نه ډارېږي، او دویم نمبر حیاناکه سړی هم دا چې پردي نامحرمو ته زنګونه وهي، د هغې نمبر دې په جیب کې ساتلي، د هغې سره یاراني او ګپشپ لګی، دغه شرم دی. اوس هم دا بعضې خلکو تندو ته ګور پقار ګوري چې دا دې پکې چی ویلې. خفه کېږئ مه، بیرون لاسپیکر کار نه کوي. ته چې لاړ شو چین چې ترې غواړو، اول یوه کمزه وروسته چای غوښتل، ډوډۍ چې کله راوړي یو دفعه راټنه، بیا د هغې نه بعد ډوډۍ خوړل. اوهو چې کله لارو جماعت او پیشنمي کې وي، بیا خو صاحبه نارینه په ځان دا واجبه ګڼي چې 19 کمزاګانې به خامخا کوي. الله اکبر. او که یوه ښځه خاوند ورته ووایي چې ګوره ښځې مه مې تنګوه، ته ګوره همیشه دپاره ما په عذابوې، او دی ورته چې هو ځه ورک شه، ته پکې چا اچولی؟ چېرته داسې کړي؟ نه مونږ او تاسو چې څه قسمه غربول کوو، هسې لرګی راواخلې پسې. که ته یو مشهور سړی د کلي ملک یا مثال په توګه باندې وکیل یا مثال په توګه عالم، ستا کور د خلکو د پاره د مثال یوه ذریعه ده. رسول الله مبارک فرمایي کومه زنانه چې 5 وخته لمونځ کوي، 5 وخته، او د خپل خاوند اطاعت کوي، الله تعالی به جنت کې چوپتیا کې خیر ده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان اسلام قابل قدر واجب الاحترام مشرانو کشرانو
همزولو نوجوانانو اللہ جل جلالہو سر زما دا کامل ایمان برخ نصیب کا عزتمندو دا اسلام پا مبارک دین کے د خپل کور د نظام د ساتلو ډیر تاکید راغلی اسلام زی په زی موږ ته دا خبره کوي د کور نظام مو درست کوي په کور کې ښایسته ژوند تیر کوي د خپل کور والا رازونه چا سره مشرکوي د خپل کور والاو بی عزتی مکوي د خپل کور نمائندگی بل چاته مو ورکوا د خپل اولادونو تربیت په صحیح توګه باندې وکړه مونږ ته هر ځای کې قرآن فرمائی او بدی تاکید کی او حدیث د رسول الله مبارک کی ردی بیان راځي الله دې موږ تاسو په عاملین وګرځي عزتمندو انسان په دوه قسمه ځایونو کې ژوند کوي یو تا سفر او صحراوی دویم تا د اوسېدلو ځای کور وی دا دوه ځایونه د انسان د اوسېدو دپاره دي یا به په سفر یا به په حضر یا به بیرونی او یا به په کور کې نو اسلام په دې دوانو ځایونو کې موږ ته امر کوي بیرون کې د چاپیریال د جوړولو حکم راته کوي او په کور کې د کور د ساتلو د جوړولو حکم راته کوي دا د اسلام مبارک دین اصول دی او امر دی بہر تقدیر راضی اسلام د دې باره کې څه وایي اللہ جل جلالہ کو سورہ نحل آیت نمبر 2 کی فرمائی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ اگا ذات تے چی تاسو تے ستاسو دا نفسونو نا جوڑے پیدا کری دی ستاسو دا نفسونو نا جوڑے پیدا کری مانا دا تم انسانی آغم ہم دا انسان پا صفت باندے انسان اللہ پیدا کری دا تو ہم دا آدم علیہ السلام اولادی اغم دا آدم علیہ السلام اولاد دا آدم علیہ السلام ہم دویم جوڑے تا ضرورت درلو دا تم دویمی جوڑے تا ضرورت لرے بلدا دستا دا نفسنا اللہ پیدا کرے دا نفسنا داولی کستا دا نفسنا غیر نور سوئے جون با دی تریخو گورا نفس خلاڑی رنوی خبر دا عزت مندو بلکہ چستا پا خوی و زنانا برابر نہیں نکور کے دی جون ور سر سختی پا خوی چی دی برابر نہیں نفس خلاڑی رنوی خبر دا اللہ فرمائی ستاسو دا نفسنا ستاسو جوڑی ما پیدا کری دی بیاور پسی ہوئی وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا
تاسو ته الله تعالی دغه جوړونه اولادونه پیدا کړی دي تاسو دغه جوړونه الله جل جلاله تاسو ته مینه محبت پیدا کړی دی او واقعا انسان چې څومره مینه د خپل حلال بیبي سره کوي د بل چا سره دومره مینه دی نه کوي. ولې لن مثال به درکم دا دومره خوارۍ او تکلیفونه او لمر ته ګرځېدل او غرمو ته ګرځېدل په واوره کې ګرځېدل مرد په ځان باندې منل او ځای په ځای مزدوري کول چا دپاره خلک ګټي؟ خلک دغه ښځو دپاره ګټي. که تاسو وایئ چې مور او پلار دا منم د مور او پلار قدر به کوې خو چې څنګه په میاشت کې درنه ښځه یوه جوړه غواړي یا په واده کې درنه جوړه غواړي که دقسې مور درنه جوړې وغوښتلې شاید چې کډه ترې واخلې شاید کډه ترې واخلې لاړ شي مګر ښځه درنه جوړه غواړي هغه درنه بوټان غواړي سپلی غواړي مینه غواړي په دې ټولو کې بیا څو خبرې هم درته وکړي خو انسان هغه برداشت کوي. معلومیږي دا چې محبت یې ورسره دی او قرآن کریم د خواهشاتو محبت کې اول خپله بیبي یادوي زنانه عام زنانه یادوي. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالی په حب د شهواتو کې چې انسان ته په خواهشاتو کې څه شی اول نږدې دی نو هغه خپله ښځه. دلته الله تعالی فرمایي ورزقکم من الطیبات او رزق درکړي تاسو ته د پاکو اشیاو نه. یاد لرئ ګوره حلال اشیاو کې اسلام دویم شرط میخه ګوره په خوراک کې یو شرط دی د حلالو بیا په د هغې نه بعد چې حلاله وشو یعنی حلال دغې ثابت شو حل ثابت شو چې دا حلال دی د دې نه بعد بل شرط ګوره ذکر کوي طیبات. قرآن چې څومره ولته وایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خوراک چې کې پاک خوراک کا اول الله تعالی د روحاني غذا د پاره وای چې حلال شی خورا نو روحاني غذا به درته ملاويږي. طیب خورا نو امراض نه به بچ کو. اسلام د هر هغه چیز چې انسان ته تکلیف ورکوي د هغې نه منع کوي ځای په ځای باندې. نو الله جل جلاله ځان در پیژني ما وپیژنئ زه هغه ذات یم چې ما تاسو پیدا کړي یئ او تاسو دپاره مې جوړې پیدا کړي دي د هغې جوړونه مې درته اولاد پیدا کړی دی مینه مې د هغې په زړونو کې ستاسو پیدا کړې او ستاسو په زړونو کې مې هغې ته مینه پیدا کړې ده او تاسو ته مې حلال او پاک څیزونه درکړي دي د خوراک. افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون. دا خلک اوس هم په باطله باندې ایمان راوړي دوی اوس هم بتان مني د الله د نعمت ناشکري کوي. بل آیت کې الله جل جلاله فرمایي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورہ روم کے اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ اغزات تے دا معجزاتو دا علامو دا اللہ تعالیٰ نے چی تاسوی پی جنئی یو علامہ دا اللہ دا پی جندو دادا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چی تاسو تستاسو دا نفسنو نجوڑے پیدا کری
تاسو ته ستاسو د نفسونو نه جوړې پیدا کړې دي او بیا ورپسې وایي لتسکنوا الیها، دا جوړې مې درته ځکه پیدا کړي چې تاسو ورسره سکون پیدا کړئ. لتسکنوا الیها دا ګوره قوي ترین صفت د یوې نیکې ښځې دی. ګوره هغه ښځه چې هغه دا غواړي چې زه نیک عمله یم یا نه یم، ځان معلومول غواړي، نو خپله پوښتنه د خپل خاوند نه وکړي. که خاوند وي چې ستا په وجه ماته سکون میلاو شوی دی، ستا په وجه ماته راحت الله را کړی دی، ستا نه زه خوشحاله یم، پوه شه چې دا د نیکې بیبي ښایسته صفت دی. او که یوه ښځه خاوند ورته ووایي چې ګوره ښځې مه مې تنګوه، ته ګوره همیشه دپاره ما په عذابوې، او دی ورته چې هو ځه ورک شه، ته پکې چا اچولی، ته لا خوشحاله اوسې چې تا سره وخت تېرو. دا ګوره د ښځې په جامه باندې داغ دی، د نیک عملې ښځې په جامه باندې داغ دی. باید چې یوه ښځه داسې وخت تېر کړي چې خپل خاوند ترېنه راضي وي. او حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کومه زنانه چې 5 وخته مونځ کوي، 5 وخته او د خپل خاوند اطاعت کوي، الله تعالی به جنت کې د جنت په دروازو باندې اختیارمند کې چې په کومه دروازه نه نوځي ځه. نو رب کریم فرمایي چې ما و پیژنئ، یو زما د پیژندو علامه دا ده چې تاسو ته مې ستاسو د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړي او بیا تاسو ته مې په هغې کې مینه محبت پیدا کړی. څه معنا؟ که یو خاوند د خپلې حلال بیبي سره مینه وکړي، دا ګوره د عیب خبره نه ده. که یوه ښځه د خپل خاوند سره محبت کوي، نو دا ګوره د عیب خبره نه ده. ولی قرآن کریم د جوړې باره کې دا صفت بیان کړی چې تاسو ته ما جوړې پیدا کړي او بیا په هغې منځ کې ما محبت تاسو دپاره پیدا کړی. دا اشعار چې بعضې خلک وایي دا شعر هم غلط دی او مطلب هم غلط دی. دری زبان ورونه بعضې یو شعر وایي، دری زبان هغه یو شعر وای، هغه شعر دا وای چې که خانه رفتی اگر زن بود زندی اگر نبود جای شدی. دا صحیح مطلب نه دی، چار چا ویلي غلط دی ویلي. ښځه خو الله د مینې محبت دپاره پیدا کړې چې ستا ژوند ورسره جوړ شي. دا خو څه فوټبال نه دی که نه چې ته کور ته راغلې که ښځه وه ښځه ووه او که نه نو زه یې ووهه، دا څه غلطه خبره ده. او یا بعضې خلک وایي چې نه ښځې باندې به اول نه خپل سام ورغورځئ، که چېرته په اول ځل دې ونه ډاره کړه ټول عمر کې درنه ډارېږي نه. هلکه د اوله شپه خو تقدیر لیکلی کېږي نه، یا د اوله ورځې تقدیر لیکلی کېږي چې ټول عمر به دقسې چلېږي. نه، هغه ستا تربیت ته ضرورت لري. اسلام وایي ښایسته تربیت ورکوي زنانو ته، د خپل کور چاپېریال شاوخوا ته او دننه په کور کې ښه زندګي تېره کړي د خپلو بیبیانو سره. او بیا تاسو پوهیږئ چې کوم یو انسان په کور کې د خپل همسفر چې کوم د ژوند خپل بیبي سره خراب ژوند تیری، یا د طلاق خبرې کوي یا خپل بیبي خفه کوي، پوهیږئ شیطان د دې نه څومره خوشحالی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بېشک په حلالو اشیاو کې ناخوښه حلال الله تعالی ته طلاق دی. اگر چې طلاق حلاله دی په بعضې امورو کې سړی طلاق ورکوي، خو لیکن چې الله تعالی ته ناخوښه حلال دی نو هغه طلاق دی. ګوره او د ترمذي شریف روایت دی، امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کړی دی، امام مسلم هم نقل کړی.
پاگی کی دا سے راضی ان ابلیس یدع عرشه علی الماء. رسول اللہ مبارک فرمائے بے شکا ابلیس شیطان دا خپل تخت راواخلی او د اوبو د پاسه کیدی نه سمندر د پاسه کیدی اوبو د پاسه پروت دیل تناستی فیجیء احدهم فیقول ما زلت به. اے ار یو کس راضی به سات شیطان بچی خپل خواره کړی دي او خپل هغه شاګردان خواره کړی دي څوک یو سره څوک بل سره څوک بل سره نن میداورانه وکړه نن میداورانه وکړه نن میداورانه وکړه یو شیطان راشي ار څنګه ناشتي نو شیطان ترنه پښتنه کوي څه دی وکړه نو دا ورته وایي ما زلت به حتی زه تر څو پورې یو سړي پسې کلک وم تر دې پورې چې جدایي مې راوستله بینه و بین امرأته. دې پورې مې سړی په کار کو دا ښځه مې دې پورې غوسه کړله چې د ښځې او د خاوند ترمنځ جدایي راله معنا ده چې د طلاق خبرې راغلې یا سړی ترېنه خفه د کوره ووته یا ښځه ترېنه پلار کره خفه لاړله خو جدایي مې راوستله د ښځې او د نر ترمنځه. نو چې کله دا خبره وکړي فیدنیه منه دا شیطان راپاسي دا رانږدې کړي ځان دغه شیطان ځان ته رانږدې کړي نو ویقول بیا ورته وایي نعم انت ته خو زما ډېر ښه بچی تا خو زبردست کار کړی دی تا ښځه او خاوند جدا کړه. یعنی دا کار د شیطان ته داسې وړوکی ښکاري خو چې دې مشر ته دا خبره ورسي دا مشر خو چونکې پوه دی کله چې دی وګوري چې د ښځې او د خاوند ترمنځ جدایي راغله دی ورته وایي نعم انت ته زما ډېر ښایسته بچی تا خو ډېر ښه کار کړی دی. معنا دا ده د خپل کور حالات برابر ساتي. خپل کور کې د مینې محبت یو فضا جوړه کړئ. خپل کور او خپل ژوند د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د مثال یو ذریعه جوړه کړئ. او د پښتون ښه صفت څه شی دی په دې پوهېږئ د پښتون ښه صفت دا ده چې دی به د ښځې لحاظ کوي. د پښتون ښه صفت دا دی چې دی به د خپلې ښځې لحاظ کوي. ولې زموږ استاد محترم به ویلي وایي د ښځې نه دوه قسمه خلک ډېر ډارېږي. یو هوښیار چې سړی ډېر هوښیار وي دی د ښځې نه ډارېږي او دویم نمبر حیاناکه سړی ځکه حیاناکه سړی دا وایي که ده سره مې بحث وکړو دا خو بې اصل عزت کمیږي نه خو زما کور کې ناسته ده مګر که ما ورسره بحث وکړو د 2 روپو جوړېږم. او هوښیار سړی وایي ښځه اوس مې جنګ وکړه سبا ته بیا مې کور دی که نه نو چې کور مې دی نو خو چې سبا ته بیا ورسره خبرې کوم خو د هغې نه دا خله چې نن زغم تېر کړم که نه. دا یاد لرئ د ښځې نه 2 قسمه خلک ډارېږي چې یو هوښیار وي او یو حیادار وي. او موږ تاسو څه مشوره کړي دي ښځې نه به هغه سړی ډارېږي چې ډېر بې خوند دی. دا موږ مشوره کړي خلکو لکه متلونو کې مشوره کړي نه ښځه خو الله تعالی ستا د کور د آبادۍ دپاره یوه فرشته پیدا کړې ده. عمر رضی الله تعالی عنه ته یو سړی راغی دروازه ورته وټکوله دروازه چې وټکوله عمر صاحب چې بیرون نه ووته 115 خبرې ورپسې بیرون تیزې د خپل د بیبي د آواز نه راغلې. د مېلمه بېرته لاس ورکوي صاحب لاړم وی ولې وی زما یو کارو ما ویل چې زه به تاسو ته ووایم خو صاحب لاړم نه کېږي وی خیر ما ته ووایه که نه وی نه صاحب وی ولې
عمر صاحب چراره سړی وی کینه څه چل دی وی صاحب ما سره زما ښځې بحث وکړو په کور کې په 3 ورځې کېږي جګړه هم ده ما ورته ویل چې امیر المؤمنین ته دې شکایت کوم د امیر المؤمنین خو ډېر رعب دبدبه وه بس وی زه راغلم صاحبه چې تا ته شکایت وکړم د خپلې ښځې خو قربان چې دروازې ته راغلم نو تا پسې خو هم خبرې وکړې که نه معلومېږي دا تم د ده ښکارې نو چې تا ته خبرې کوي نو زه به تا ته خپل شکایت څه وکړم عمر رضی الله تعالی عنہ خيار شخصیت اور ته کېنه یو څو خبرې کو ورته وی ګوره الله جل جلاله دا ښځه زما په اختیار کې راکړې زما چې کلم خوښوي زه د استفاده کوم وی هو وی د دې په وجه الله زه د زنا نه بچ کړی یم وی هو وی د دغه بیبي نه الله جل جلاله زما د اولاد نسل چلی وی هو وی دغه بیبي چې کله زما مېلمه راشي د هغې مېلمه عزت کوي وی هو وی دغه بیبي زما د ستومانۍ خیال ساتي وی هو وی دغه بیبي ما ته ډوډۍ تیاروي وی چې هو وی دغه بیبي زما دپاره کور کې د چیو انتظام کوي وی چې هو زما کالي چې خیرن شي زما کالي زما دا بیبي مینځي که نه وی هو وی کله چې زه یم که نه یم زما د بچو تربیت زما دا بیبي کوي که نه وی هو وی کله که زه یم او که نه یم زما کور په دې بیبي باندې آباد دی که نه وی هو وی خو چې دومره زغم را سره هغه کې خدایه به سره زم کوم که نه د پخو خلکو او د خوږو خلکو د هوښیارو خلکو هوښیارې خبرې وي صحیح ده بیا ورپسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف دویمه سپاره کې سوره بقره کې الله تعالی فرمایي دې زنانو ته دغسې حقوق دي په دې نارینهو لکه څنګه چې د نارینهو حقوق په دې ښځینهو باندې دي دا ګوره د قرآن په نص کې ثابته ده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دې زنانو ته دقسې حقوق دي په دې نارینهو څنګه چې د دې نارینهو حقوق په دې ښځینهو باندې دي راځئ موږ تاسو لږ په شریعت کې ځان وتلو چې موږ تاسو څه نه کوو کور ته چې لاړ شو چین چې ترې غواړو اول یوه کمزه وروسته چای غوښتل ډوډۍ چې کله راوړي یو دفعه راټنه بیا د هغې نه بعد ډوډۍ خوړل اوهو چې کله لارو جماعت او پیشنمي کې وي بیا خو صاحبه نارینه په ځان دا واجبه ګڼي چې 19-20 کمزاګانې به خامخا کوي الله اکبر او دا بیچاره لګیای سره د هغې بیا هم ستا خدمت کوي لږ حوصله او زغم او انسانیت او سړیتوب دا زمونږ ستاسو شریعت غواړي راځئ قرآن کریم بل ځای کې څه وایي وعاشروهن بالمعروف تاسو د دې ښځو سره زندگی په ښایسته طریقې تېروئ وعاشروهن بالمعروف د دې زنانو سره تاسو ښکلې معاشره ښایسته ژوند ښایسته زندگی ورسره تېره کوئ یو سړی به دا وایي او زما ښځه خو بدزبانه ده او زما ښځه خو پاک کالي نه اچوي مثال څوک دا اعتراضات کوي که نه جواب دار قرآن کریم فرمائی فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا کستاسو په دغه زنانو کې یو عادت بد راځي نور عادتونه به الله پیدا کړي به هم خوښېږي په یو بد عادت باندې ښځه د خپل رحمت او د خپلې مینې نه مه محرومه وه خامخا انسان دی یو بد عادت کاغه لري یو څو بد عادت خو به تم لري که نو چې ته دا 10 بد عادات خپل اصلاح کولی نه شي او یو بد عادت د هغې پسې نښتی ښه خبره دا ده چې ځان اصلاح کړي ښه خبره دا ده چې ځان اصلاح کړي ولې ځان اصلاح کړي ستا نه بچي رنګ اخلي ستا نه دانو او بیا یې
کته یو مشهور سره د کلی ملک یا مثال په توګه باندې وکیل یا مثال په توګه عالم کو د پاره د مثال یو ذریعہ ده تا ته مراجعین ډیر دي ستا کور ته خلک راځي ستا وجري ته خلک راځي نو چې ته داسې عادات ولرې چې ستا دغه عادت سبا ته په کور کې خلک بیانوي داسې عادات ولري نو قرآن کریم فرمای که یو عادت ته پکې بد دی یعنی خوښېږي نه بل عادت خو به یې خوښېږي که نه بیا رسول الله مبارک سے فرمائی روایت سنن ترمذی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حدیث راویہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی پتاسو کی بہترین سڑے اغدے چہ خپل کور والا دا پارا بہترین وی رسول الله مبارک فرمای پتاسو کې بهترین سره هغه دی چې د خپل کور والاو د پاره بهترین وي او بیا رسول الله مبارک فرمای زه پتاسو کې بهترین يم د خپل اهل د پاره غیرت هغه ته وای چې د پیغمبر په سنت باندې عمل راشي غیرت هغه ته وای چې د پیغمبر په طریقې باندې روان شي غیرت هغه ته وای چې د پیغمبر کړو ورو په ځان باندې عمل وکړي دیتا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق کریمه وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آیا چیرته داسې کړي نامونږ تاسو چې څه قسمه غربول کوو هسې لرګی راواخلې پسې او په هغې غربی وهې آیا په ټول تاریخ ته رسول الله مبارک کې چېرته داسې زندگی پیغمبر علیه السلام د خپلو بیبیانو سره تېره کړې ده یا کم کنځلې بعضې خلک خپلو بیبیانو ته کوي آیا پیغمبر علیه السلام په ټول عمر کې چاته کنځلې کړي یو زمیندارو کیسه کوله وایي زما بیلچه ماته شوه بیلچه کور ته مې راوړل هغه لاس ته یې مات شه نو هغه نیم لاس یې خو بیا څوک بیلچه کې نه اچوي وایي زه راغلم ما خپلې ښځې ته وویل چې دا سنبال کېده هغې ویل چې سړیه دا خو مات دی نو په دې څه کوې وایي چې نه کله ناکله ستا وهلو ته پکارېږي دومره اشدترین ظالم ستا وهلو ته د بیلچې دا لاس ته یې پکارېږي صاحبه وایي هغه ما اوس هم ساتلی دا د پیغمبر علیہ السلام اخلاق نه دي راځئ بل روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مبارک سے فرمائی دا روایت د مسند احمد ده تاسو مونږ ځان کې ګورو چې دغه عادات مونږ کې شته که نشته عائشہ بی بی فرمائی كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الآذان خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کورنۍ خدمت کاوه په کور کې چې وو رسول الله مبارک د خپل کورنۍ خدمت کاوه فاذا سمع الاذان کله چې به اذان واورید خرج به بیرون وته د موږ کولو لپاره به ترتیب برابرو تر څو چې رسول الله مبارک په کور کې وو د خپل کور والاو قدر او عزت او احترام وکاو دا خبره لګ نور واضحه شي په بل روایت کې چې دا مسند احمد نقل کراول روایت د بخاری شریفو دا بل روایت د مسند احمد ته باقي کې راځي او په روایت کان بشرا من البشر رسول الله مبارک د عام انسانانو غوندي یو انسان کور ته چې براته لکه عام انسان چې څنګه کور کې وخت یې رسول الله مبارک بدقه سي وخت راو يفلي ثوبه ويحمد شاته ويخدم نفسه رسول الله مبارک با خپل کاری خپل ګندل
کله چې به کالی وش کېدل رسول الله مبارک بخپل غاندل یفلی ثوبه رسول الله مبارک خپل کالی خپل غاندل ويحلب شاته او سری ساتلی واغه بخپل لشله رسول الله مبارک او ورپسې وی ويخدم نفسه رسول الله مبارک با د ځان خدمت خپل کاوه د ځان خدمت د خپل کاوه یاره زما په فکر په دې حدیث باندې خبرې رکم خلق عمل کړي نن سبا وخت کې د دغه حدیث ترجمه پښتو کې او چاته وکړه په خپل یعنی نکاح ځای کې ته د دې بعضو خلکو په مخ کې دا نصیحت دی زلمی ته وکړه چې کور کې جامع منځه د خپل بیبیانو خدمت کوه او کچیرته ساروی د ساتلې وغله شي کله ناکله خپله لشه د خپلو بیبیانو سره په کور کې لاس او خپې کوه که دې مسلمانانو تا نه ټاپ بې غیرته جوړ نه کړي بیا ووایه دا به درته ټاپ سپیشل دا به درته وایي چې دا ریکارډي د اوس دی العیاذ بالله دا د مسلمان صفت ده دا د مسلمان صفت ده چې رسول الله مبارک بیان کړی دی یعنی په خپل عمل سره ثابت کړی د خلکو ته دغسې ژوند په کور کې تیر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي دې دپاره د پیغمبر علیه السلام صفات په ځان کې راوستل مونږ او تاسو پیغمبر علیه السلام خپل پیغمبر ګڼو که نه ګڼو جواب راکوي مولای سستین ویلی زمونږ او ستاسو پیغمبر محمد رسول الله مبارک دی که نه دی داسې په زوره جواب ورکوي که اوس چې ګڼو نو بیا د هغې په طرز العمل باندې مونږ ته عمل پکار دی که نه دی دروغ به نه وایي رښتیا به راته وایي دا کوم حدیث چې مې وروستی ویلې عمل د رسول الله مبارک دا چا په کور کې عملي کړی دی که نه دی ماشاءالله چوپ چوپتیا ده چوپتیا کې خیر ده اوس هم دا بعضې خلکو تندو ته ګور پقار ګوري چې دا دې پکې چی ویلې بعضې تندو باندې ځکه دا روان شناسي یو علم دی که نه بعضې خلک برک ګوري دا دې پکې چی ویلې خفه کېږئ مه بیرون لاسپیکر کار نه کوي چې کار نه کوي بیرون لاسپیکر کار نه کوي نو کور ته قرار هغې درته نه یادوي چې دا راوکړه خو ته خو به یې کوې که نه دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمل دی عملي کوې به ته به په دې باندې عمل کوې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اطیعوا الله واطیعوا الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع الله هغه ټول د قرآن ایتونه دي چې پیغمبر څه کړي باید هغه به تم کیسه به هم کو که دې نه یې کړي نو بیا به ځان ملامته ګڼي یعنې څومره اخلاق او محبت چې کولی شي د خپلو بیبیانو سره شریعت په دې کې شرم نه کوي دا شرم ده چې پردیو نامحرمو ته زنګونه وهي د هغې نمبر دې په جیب کې ساتلي د هغې سره یاراني او ګپشپ لګی دغه شرم دی د خپل بیبي سره محبت کول یا د هغې ناز اوچتول دا د عیب خبره نه ده دا د اسلام حکم دی مونږ او تاسو عمر صاحب یو ځل نبي علیه السلام ته راغی وایي یا رسول الله پس خبر وران شوم دا خپله بیبي مې د دې ویښتو نه ونیوله د دیوال باندې مې ووهله عمر صاحب خو ډېر تیز و که نه وایي په دیوال باندې مې ووهله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي عمره وایي آیا په هغه وخت کې بیا حیا نه درځي چې اوس یې وهي او بیا د عذر په وخت کې ورته ښکته پورته کېږي عمر صاحب فرمایي د دې نه بعد چې به مې کله لاس پورته کړه د پیغمبر اسلام نصیحت بیا چې بېرته مې لاس ښکته
معنا دا بهترین اخلاق د خپل بیبیانو سره وکړي. دا د اسلام حکم دی. موږ تاسو ته دا بې غیرتي نه ده. داسې مه کوه چې د مور او پلار مقابله کې دا واخلې او مور او پلار وغورځوې. داسې مه کوه. انډیوال په غېږ کې واخلې او مور او پلار وغورځوې. داسې مه کوه. قدر او عزت د هر چا په خپل ځای باندې. الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.